شاعري چې دی دا چې څوک کوي هغه کې هم شعور وي او چې بیا څوک په خوند باندې اوري یعنی دا هم د شعور خاوندان وي. تاسو دومره په مینه باندې دا شاعري اورئ، هر یو شاعر د خپل خپل هغه فرمایش وایي. یعنی دې کالج کې چې دوم خو باشعوره خلک ناست دي، ثابتېږي دا. ملګري دا کم چې دي نو که تاسو مخامخ کښېنئ ما له په ویلو کې مزه راکوي او تاسو له په اورېدو کې. دا کم چې بره دي دا هم راکوسئ لاندې راځئ. د تور او سپین له قید او بند ازادي په کار ده. خوند مې لکه چې زما له اواز تاسو یې غوږونو نه راتمبېدو، د دې دا ساوند سیسټم هم لږ کمزور دی، په دې باندې بخښنه. د تور او سپین له قید او بند ازادي په کار ده، د ژوند بقا ته نظریه پیغمبري په کار ده. مونږ د اوږدو اوږدو قیسو نه تر سپېمو راغلي، مونږ ته خبره ښه درنه او سرسري په کار ده. دا انسان شکل ځناور چې پکې ژوند تېروي، په دې ځنګل کې حوصله د ازمري په کار ده. د کور په منځ کې دیوالونو نه څه نه جوړېږي، څو ورځې ژوند د دلبري او دلداري په کار ده. د کور په منځ کې دیوالونو نه څه نه جوړېږي، څو ورځې ژوند د دلبري او دلداري په کار ده. چې په یو داو پکې زلمي هزار زړونه ګټې، د محبت په میدان داسې جواري په کار ده. وی ناتر سوخ کې به دی یاره بېوسۍ کې وځي، چې ملتنه حرارت ستا په جولۍ کې وځي. څوک د ډمانو په فضا کې تر اسمانه لاړ شي، چا نه کمسل له پیرانو مریدۍ کې وځي. څوک د ډمانو په فضا کې تر اسمانه لاړ شي، چا نه کمسل له پیرانو مریدۍ کې وځي. هغه د حسن په هوا مسته مغرونه زما، د زړه د کوره د پیریانو په ډولۍ کې وځي. د گاڑو تورو لگو دومره پوټه کړه فضا، یخني ګرمۍ کې او ګرمي مو په یخنۍ کې وځي. یخني ګرمۍ کې او ګرمي مو په یخنۍ کې وځي. یو تسلسلو دوه کارونه به کېدل په لاره سرجي، یو تسلسلو دوه کارونه به کېدل په لاره، چا شکول او چا ګلونه به کرل په لاره. هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه، کوم چې به ما سره د پنجو په سر تلل په لاره. هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه. اسماعیل څه شو؟ اسماعیل ته دا شعر ډالې. هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه، کوم چې به ما سره د پنجو په سر تلل په لاره. هغو کې سا راغله اوس ما ته په لار کم نه کوي، هغه کم مړي چې ما ځان پسې راښکل په لاره. هغو کې سا راغله اوس ما ته په لار کم نه کوي، هغه کم مړي چې ما ځان پسې راښکل په لاره. وایي په سوراړا کې مې د سرو ګلونو کر کړی دی، ما یې د خپل وجود په وینو اوبه خور کړی دی. ما که پرچار د خپلواکۍ په لرو بر کړی دی، دا وصیت راته بابا د اشنغر کړی دی. وکاسه هغو ته ووایه چې خپلې روجې بیا ونیسي، چا چې زمونږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی. هغو ته ووایه چې خپلې روجې بیا ونیسي، چا چې زمونږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی. ستا د ټوپک په رسا ډزو مې پروا هم نه وه، خو تا گزار د خپلې ژبې په خنجر کړی دی. ما که جواب ستا د هر لفظ په زیر و زور کړی دی، خو تا هم سوال بیخي د عقل نه بهر کړی دی. خو تا هم سوال بیخي د عقل نه بهر کړی دی. وایي چې سوال پورته شي، ټول رومانټیک راټول شوی ظالمانو، هغه کوم چې تخلیقاتي شعرونه دي په هغې څه نه وایي. چې سوال پورته شي تخلیق او تخلیقکار کې سرجي، چې سوال پورته شي تخلیق او تخلیقکار کې، د یو فن جنازه وځي په فنکار کې. تماشبین د نښې منزولي پوهېږم، خو زه نه لرم کار د چا په کار کې. تماشبین د نښې منزولي پوهېږم، خو زه نه لرم کار د چا په کار کې. خودداري مې د خپو لاندې ریز مریز کړه، په سړک د یو ډوډۍ په انتظار کې. ساندې ساندې زمزمې پکې راخیږي، چا وجلي ماشومان په دغه لار کې. سر له تنه به جدا شي، ټیټ به نه شي د وړو وړو خدایانو په دربار کې. او باشعوره په زلمي پسې ولاړو او باقي د زناورو په قطار کې. وایي په خپلو نرمو پستو ګوتو زما د غوږ پوسکې کلک ونیسو، بیا په خندا شو بیا زه په سترګو په دواړه مخه باندې کلک ښکل کړمه. ما به هغې به ما ته کتل، سا عجیبه شان ننداره وه خدایه، جنت په ما کې زه جنت کې پروت وم،
زلمیه دا منظر به هیر نه کړمه چې مې د مور غېږه کې سر ایښی چې مې د مور غېږه کې سر ایښی وایي تر څو چې دا خاص کر تاسو سټوډنټ د ما اخري شعرونه ډالې تر څو چې ترجمان نه وي قرآن د کتابونو ابس د کراړک شي کل جهان د کتابونو چا خپو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي او چا په سر اغستې د اسمان د کتابونو په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو زر کاله د قامونو نه په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو هغه سرونه مات کړی په ډیران کې غزار کړی په مونږ کې چې کم نه دي لیونیان د کتابونو دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدایه په شیبو شیبو باران د کتابونو عمل ته چې دې وګورم او علم ته دې پام کړم انبار په سر تړلی دی شیطان د کتابونو ته ګوره هره پاڼه به اواز کوي زلمیه چې تاسو روباسئ شهیدان د کتابونو ډېره مننه